علیکم محترم ښې خیرات دی الله دې وکړي چې روغ او جوړ به وي محترمو د دې اپلیکیشن کارول چې دي نو په دې طریقه سره ده چې ته لومړی مثال دا اپلیکیشن د یو اتاق د ټولو مصارفو لپاره باید هغه کس سره وي چې د ټول اتاق مسؤل وي او اډمین وي یعنې د مثال د اتاق چې مثال ټول مصرفونه د ده په لاس کې وي نو دا به یو نفر انسټال کړي نو وروسته به دلته نفر اضافه کول چې دا انپوټ وي نه د نوي کسان اضافه کول په دې کې به څومره کسان یې ور اضافه کوي به نو بیا هغه څومره کسان چې اضافه کوي نو په هغو کسانو باندې بیا هغه د جنس نوم به لیکي او یا قیمت به لیکي قیمت د هغه څومره کسان چې تاسو سره په ډیټابیس کې موجود دي په هغو باندې مکمل تقسیموي نو زه دلته مثال په نامه درته دلته لیکم چې احمد نو احمد مې چې ولیکه په ثبت بټن باندې کلیک کوم تا دلته یو پاسورډ درکړي چې تا ابتدایي پاسورډ چې دی له یو نه تر اتو پورې دی دا دی احمد ستاسو اوسنی پاسورډ له یو څخه تر اتو پورې دی وروسته یې بدلولی هم شئ نو په اوکې باندې به کلیک کړئ نو نفر به دلته اضافه شي په دې ځای کې وینئ نو زه اوس بل نفر اضافه کوم د مثال بل کس څومره کسان چې اضافه کولی شي هغه مشکل نه لري و زه دلته بل لیکمه محمود هم اضافه کوم دلته دته هم مسیج ورکوي محمود ستاسو اوسنی پاسورډ له یو څخه تر اتو پورې دی وروسته یې بدلولی هم شي نو دلته به کسان دوه دانې شي نو دلته چې څومره دغه کسان اضافه کوي دلته اضافه کېږي په د ډیټابیس کې نو بیا وروسته د هغه لپاره بېل دا رقم تر ډي واخیستل کېږي د احمد په نامه باندې محمود په نامه باندې هر څه او دلته لاندې وینئ احمد او محمود حساب برابر په دې شکل باندې نو وروسته مثال زه بل نفر هم اضافه کولی شم مثال علي دم اضافه کوم د هغه مې ابتدایي پاسورډ له یو نه تر اتو پورې دی نو چې زه دلته وګورم د عدد درې کسان شول نو اوس زه اوس راځم احمد یو شی اتاق ته راوړل مثال په نامه باندې اوس اول درته پاسورډ ضروري دی دلته بیا تبدیلولی هم چې د پاسورډ بدلولو بټن باندې کلیک کوئ نو اول به پخوانی پاسورډ ورکوي هغه پخوانی پاسورډ چې ستاسو دی له یو څخه تر اتو پورې دی نو اول به هغه ورکوي بیا به وروسته دلته نوی پاسورډ چینجولی شي نو اوس دلته راځم یو شی اضافه کوم اول به درته پاسورډ ورکوي دا په دې خاطر باندې چې هر یو کس چې بل کس ته نه شی اضافه کولی شي نه یې حذفولی شي نه یې ډیټ کولی شي زه اوس راځم خپل پاسورډ له یو نه تر اتو پورې لیکم مثال د احمد له یو نه تر اتو پورې دی دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نو زه اوس دلته د جنس قیمت لیکم د جنس قیمت مثال درته ښیم یو کس غوړي راوړی دی اتاق ته نو قیمت یې څه دی 1100 روپۍ دی نو زه اوس دا ثبتوم چې ثبت بټن د کې کړه دا د جنس قیمت احمد دغه شی راوړی دی غوړي راوړی قیمت دا په دغه تاریخ باندې نو اوس زه اوس یو بل کس راځي محمود راځي د احمد معلومات یا ایډیټ کوي یا یې حذفوي نو تر څو چې د احمد مثال نوی پاسورډ زده نه وي نو نه یې حذفولی شي او نه یې ایډیټ کولی شي دې باندې چې کلیک وکړي تا ته دلته وایي پاسورډ غلط دی دلته بیا پاسورډ ثبتوي هغه پخوانی پاسورډ څه شی دی نو هغه به ثبتوي بیا به دلته راځي په جنس باندې به کلیک کوي یا به حذفوي یا ایډیټ کوي یا پاسورډ باید موجود وي اوس محمود راځي مثال هغه باندې رقم ته دلته به ځان دلته انتخاب کړي د محمود نوم راشي اول به پخوانی پاسورډ ولیکي مثال راشي پاسورډ دا رقم ته هغه به بیا دلته د جنس قیمت ولیکي او د جنس نوم مثال راوړی دی یو شی مثال یو شی درته راوړی دی هغه درته راوړی دی لوبیا مثال لوبیا راوړی دی قیمت یې 1500 دا اوس جمع کوي اوس دلته دا مکمل ټول مصارف چې دي 1400 افغانۍ دي د هر کس سهم چې دی 1530 ځکه درې نفر باندې مکمل ویشي اوس که چا زیات مصرف کړی اوس ګوره احمد زیات مصرف کړی باید دومره پیسې واخلي احمد ځکه چې دوی زیات مصرف کړی محمود او علي دواړه باقي دي باید محمود دومره پیسې ورکړي ځکه 330 روپۍ دی باقي دی 533 نفر سره رسېدلی دی 330 باقي دی هغه 500 یو روپیا راوړی نو علي هېڅ شی نه دی راوړی نو د هغه د سهم هماغه دی 533 نو دلته لاندې دلته هم لیکل کېږي علي باید احمد ته دومره روپۍ ورکړي محمود باید احمد ته دومره روپۍ ورکړي په دې شکل باندې ټول معلومات د تاسو د اپلیکیشن په صحیح وکاروئ نو د انشاءالله چې برابرېږئ او بل د بیکاپ خبره دی بیکاپ دغه بیکاپ بټن باندې چې کلیک کړي د دې د ټولې ډیټا کاپي اخیستل کېږي په ډاونلوډ فولډر کې به کولی شئ نو چې اضافه کول هم دغه چوز فایل چې دی په دې باندې به کلیک وکړئ دلته نو دلته به بیا راسئ دغه فوټوز اند ویډیوز په دې باندې به کلیک وکړئ هلته به په فایل ښایي شخصي ته به لاړ شئ د ډاونلوډ فولډر د ډاونلوډ په فولډر کې به تاسو هغه فایل ولټوئ مثال د دغه بیکاپ باندې اخیستئ عموما د ډاونلوډ فولډر کې په اخر ځای کې باندې دا فایل پروت دی
نو بیرته به هغه راواخلم نو تاسو ټوله ډیټا بیرته راواخیستل. اوس د مثال په خاطر باندې دلته لکه څه یم بیکاپ یې اخلم، بیکاپ مې واخیسته. زه اوس یو نوم ورکوم، مثال دې بیکاپ ته نوم ورکوم معلومات مې ورکړل، سیو مې کړل. نو زه اوس راځم دا ټوله ډیټا حذفوم، بیرته بیکاپ راکړم. نو دا ډیټا چې حذفوم اول دلته پاسورډ راځي 1 2 3 4 5 6 7 8. نو بیا زه دا حذفوم. د حذف باندې کلیک کړئ، تاسو وایئ حذف شي، نو دا به کلیک کړئ حذف شي معلومات. اوس زه بیا راځم د محمود معلومات هم حذفوم، دلته به انتخاب کړم، پاسورډ غیر انتخاب دی، دا له ریفرش پاسورډ نه و، نو بیا یې ورکړم پاسورډ، زه دا حذفوم. نو اوس ګوره ټول معلومات حذف کړم. زه اوس غواړم چې پخواني معلومات بېرته راواخلم، نو په دې باندې کلیک کوم، راځم فوټو فایل ته، بیا راځم مای فایل ته، بیا دلته دا ځای انتخابوم، په دې کې ډاونلوډ فولډر پیدا کړم. ډاونلوډ فولډر په دې اخر کې شی دلته موجود دی. نو هغه بیکاپ چې ما اخیستی و هغه د معلوماتو په نوم باندې لاندې وګوره معلومات. زه اوس دا بېرته راشم، ډون وایم، دلته ټول معلومات هغه راواخلم. نو په دې